نن چې نور ډوب شي نو دې سره به آخري عشرې داخلي شي آخرنۍ 10 شپې او دا په ټول کال کې غوره شپې به اوس راځي انشاءالله نو مقابله به شروع کیږي د نیکانو خلکو په منځ کې نن چې نور ډوب شو نو دا هغه شپې دي چې دا په کال کې صرف یو بیر راځي نو د هغې لپاره مقابله به شروع کیږي د نیکانو خلکو په منځ کې سبحان الله پرون خوشحالیانې چې روژه را روانه ده او نن چې دی نو روژه موږ له تنبیه راکړه وایي څو ورځې بعد زموږ سامان تړوه نو چې څو ورځې بعد به دا قیمتي میلمه زموږ نه ځي او دا د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده الله ته پته چې انسانان کمزوري چې دوی کیدای شي به د باقي 6 ورځو کې کوتاهي کړي نو د 10 ورځو له به ډېرې اوچتې ورکړي چې زه خیر ده په دې کې بندګي وکړي نو د 10 ورځو هغه کوتاهي به څه شي هغه به پوره شي دا 10 کمې شپې چې را روانې دي دا هغه شپې دي چې عایشه رضی الله عنها په حدیث کې وایي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رسول صلى الله عليه وسلم په دې اخرنۍ 10 شپو کې هغه کوشش کو چې هغه به پرې نور ورځو کې نه کو په حدیث کې راځي سبحان الله حدیث څه کې دی فإذا كان العشر کله چې د 10 شپې رالی شمر وشد المئزر رسول صلی الله علیه وسلم به ځان وتړو د املا به د بندګۍ ته به وتړل الله سبحانه وتعالی او د 10 شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل نه وده کېدو ویښ به او خپل کور والا به یې هم راپاڅولي او عبادت ته به یې ملا تړلې وه بعض علما دې دا مطلب بیانوي وشد المئزر یعنې د ښځو نه به لرې بیا به د ښځو ته نه نږدې کېدو بلکې صرف په عبادت کې مصروف دا 10 شپې چې را روانې دي په دې کې خصوصي نصیحت زموږ ته دا دی چې ټوله شپه به بندګۍ کې تېروه ټوله شپه د دې شپو دا به بندګۍ کې تېروه په تلاوت کې په تهجد کې په استغفار کې په عبادت کې پالتو کار پالتو ګرځېده په خوبونو کې دا مه تېروه خوب ټول کال پروت دی او دا اوس یو څو ورځې کېدای شي بیا رانه شي کېدای شي دا شپې بیا په موږ باندې رانه شي نو خیر دی دې ورځو کې به لږ سخته تېره کړي په دې شپه کې به لږ سخته تېره کړي په دې 10 شپو کې لیلة القدر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر اے پیغمبر تا ته څه پته ده چې څه د شپه د قدر د هغه شپه ده چې د 1000 میاشتو نه غوره ده خیر من 1000 شهر او د 1000 میاشتو په شان ده نه د هغې نه غوره ده په دې یو شپه کې چې تا عبادت وکړو لکه تا چې 3 کاله او 4 میاشتې عبادت وکړو 3 کاله او 4 میاشتې عبادت سبحان الله او دا په دې 10 ورځو کې ډېرې ورځې نه دي 10 دي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي التمسوها في العشر الاواخر في الوتر په دې اخري 10 کې لټوئ او په دې اخري 10 کې په کمیو کې په طاق شپو کې لټوئ د الله دې مهرباني ته وګوره یعنې په دې کې ولټوئ په دې کې به تاسو ته میلاو شي نو دا ټولې شپې په بندګۍ کې تېرې کړي 10 شپې دي که نه په دې کې به ليلة القدر تا ته لازم نصیب کېږي لازم به نصیب کېږي چې ټولې ته په بندګۍ کې وایي کېدای شي په 21مه وي کېدای شي په 30مه وي کېدای شي 25مه وي کېدای شي نن دا شپه چې ده سبحان الله ليلة القدر شپه وي کېدای شي 20مه وي کېدای شي 21مه وي نو په دې انتظار به نه کښېنئ چې موږ پلانې شپې له بندګي کوو پلانې ټول څومره شپې چې ټول به بندګي کوو د رب العالمین او لازم به ستا په نصیب راځي او سلفو به دا خبره کوله الله وي موږ ته دا شپه په دې 10 شپو کې ښوولې ده چې په دې کې ده که دا شپه الله ویلې وې چې په دې ټول کال کې یو شپه داسې ده نو موږ به 360 شپې چې د دې لپاره تېرې کړې خو چې موږ ته دا شپه میلاو شوې وې هغه وایي چې موږ به ټول کال د دې لپاره تېر کړی او موږ 10 شپې چې د هغه نه شو تېرولی نو دا 10 شپې چې برکتي شپې دي د عبادتونو شپې دي د جنت د ګټلو شپې دي دا شان د اعتکاف شپې دي اعتکاف پکې وکړئ کوم ملګرو ته چې موقع ده هغوی د اعتکاف وکړي زاریانې مه چې د خلکو د اعتکاف داسې معمولي عبادت کاریانه کې رسول صلی چې کله مدینې ته راغلی دی نو اعتکاف یې نه دی پرېښولی هر کال به هغه 10 ورځې اعتکاف کوو په کوم کال چې وفات کېدو نو 100 ورځې اعتکاف یې کړی 100 ورځې اعتکاف یې کړی دا اوس د صحیح مقابلې وخت راغی
که تاسو خیال کړئ کله چې د آسونو او د اوښانو مقابله نو په دې اخري وخت کې ښه زور ورکړي کله چې د اوښان او د آسونه دا پټه ویني کوم باندې چې به فیصله کېږي چې څوک به ګټي څوک به بیلي نو هغوی ښه زور ورکړي او سبحان الله موږ د جومات په اولو ورځو کې ډېر ډک وڅه شو ورو ورو پسې د کم سړی یاد ساتئ کم سړی چې په بندګۍ کې ورو ورو کمېدو پوه شئ د به دې بندګۍ کې څه چل دی او کم سړی چې په بندګۍ کې برخطو نو پوه شئ چې د بندګۍ کې اخلاص دی الله دې قبلوي اوس د اخري وخت یا به 9 ورځې پاتې او یا 10 ورځې دي خو دومره موږ ته د الله دې مېلمه ووایې چې زه سامان تیارومه نور روانېدو والا یم خلک چې د مېلمه رخصتي کې دروازې پورې ودرځي که نه ځي که نه ځي ورسره چې کوم دي چې کچه خلک هغوی د مېلمه ته وایي زه صحیح ده دلته ځه درانه خلک د مېلمه سره کوم ځای ته راوځي دروازې پورې راشي رخصتي کې ګاډي ته وخېجئ اوس د الله سبحانه وتعالی د دې مېلمه رخصتي به دی چې موږ به په دې اخري 10 ورځو کې سخت کوشش وکړو دا 10 ورځې زما ته ورسره نصیحت دی جوماتونو کې تېرې کړئ دا 10 ورځې بازارونه پرېږدئ لږ دا 10 ورځې د موبایل پرېږدئ والله العظیم دې موبایلو چې څومره تباهي کړې دومره بل شي نه دی کړی وه که دا موبایل نه وی موږ به په جومات کې وی که دا موبایل نه وی د دې په ځای به زموږ په لاس کې قرآن وی که دا موبایل نه وی د دې په ځای به موږ ذکر کولی که دا موبایل نه وی موږ به د ګناهونو نه بچ وی خو مسله د څه د لاسه راټوله نو زما ته ورسره نصیحت دی 10 ورځو له به دا موبایل بند شي که بند به نه شي فیسبوک بندېدی شي 10 ورځو له 10 ورځې بند کړي حالانکه پکار خو دا وه چې روزي شروع شي تا دا موبایل بند کړی وی یو تورو تیرو ته یې دننه اچولی پکار داسې وه چې ای جواله ای موبایله دا اوس شپه د قرآن ده دا اوس ورځ د قرآن ده او دا اوس میاشت د قرآن ده نو ستا ورځې لاړې نو اوس دومره وکوئ چې خیر دی د 10 شپې د 10 ورځې لږ ګزاره وکوئ زه خیر دی فیسبوک هغه شی نه دی خو چې تا خو دې خو خبرې وپکې او د دې ورځو نه فایده واخلئ جوماتونو کې کښېنئ ذکر او اذکار شروع کړئ د قرآن تلاوت شروع کړئ زمونږ سلف چې وو کوم د دین مشران د هغوی نه دا نقل دی چې په د اخرني شپو کې به هغو له منډه په یو شپه کې هم قرآن ختم کړی ځکه چې دا موسم داسې و او د پته د بیا ګورې که راشي نو د قرآن دا ختم په دې ورځو کې انسان په یو ورځ کې هم کولی شي په 2 کې هم کولی شي ځکه چې د موسمو پورې خبره په دې شپو کې د قرآن تلاوت ډېر ضروري کم سے کم چې په موږ کې د ټولو نه کمزوری کسي چې هغه یو بېر قرآن ختم کړي په موږ کې چې ټولو نه کمزوری ګورئ د تکړه خبره نه کوم کوم چې تکړه دي راشي د مؤمنانو حال وینه هغوی چې د نور ډوبېده او په ځان باندې جومات او قرآن او ذکر لازم کړي نو د دې نه هغه فارغېږي هله چې کله د اختر سپوږمۍ ویني دا موقع ده چې موږ ته الله سبحانه وتعالی د قدر نصیب کړي او موږ ته د اجر نصیب شي بیا هېڅ پته نه لګي چې ګوره راځي او که نه به راشي نو په دې نصیحت به عمل کوئ او که نه انشاءالله الله سبحانه وتعالی موږ ټول به دې باندې عمل کولو توفیق راکړي